دغه د پاکستان یو کس ته د منظور پښتون په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب الله پاک دې وکړي چې ښه به او جوړ به او صحت به دې ښه برابر وي. دا خبرې مې واورېدې، شاید تا به کله کړي خو ما ته اوس په مخه رالې چې تا خوب مې وایي ولیدی. په ډېر احترام درته وایم، تا ویل ما خوب ولیدی دغه د منظور پښتون ارامونه دا ما ته په خوب کې راغلی چې په ما ډېر ظلمونه کوي. د الله بنده یو ورځ خو افیې صدیقې په خوب کې نه درته راغله، یو ورځ خو د افغانانو خویندې په خوب کې نه درته راځي چې په صلحه و دلته بندې دي، سهار و ماښام یو لاس ډوډۍ ورکوي، ګزاره یې په لوږه ده، دا خو په خوب کې نه درته راغلي. یو ورځ خو استاد یاسر په خوب کې نه درته راغلی چې هغه بندي ده، یو ورځ خو د هغه د فلسطین مظلوم مسلمانان په خوب کې نه درته راغلو چې هغه بندیان دي. یو ډم حتی دا داسې حساب لکه دلته جنګیري فلم چې شروع وي په سر کې یو مړ شي په پای کې بیرته ژوندی، دغه ډرامې جوړونکي تا ته په خوب کې راغلی. بیا ته خو په خوب باندې څنګه دلیل نیسې، بیا څنګه په عامه میډیا کې وایي چې ما ته یو سړی په خوب راغلی. د دوی میشن څه شی ده، د دوی کردار څه شی ده، دوی کومه لاره په مخ اخیستې ده، قوم پرستي زبان پرستي په اسلام کې شته نه. حتی دوی چې دا خلک دې ته پاسوي چې په ژبه باندې په پښتونولي باندې باید سړی ځان مړ کړي، دا په اسلام کې شته؟ ته په خپله عالم یې، ته په خپله قاري یې، ته په خپله په دا شیانو کې معلومات لري. که سړی په دې دفاع کې مړ شي زه پښتون یم، د پښتون ژغورنه کوم، دا د دې مرګ صحیح ده؟ د انسان مرګ صرف فی سبیل الله د شهادت ده. بس د دې لپاره که دی مړ شي چې دی وایي زه د الله د کلمت الله راولم، د دې لپاره مړ شي بس شهید ده. یا د دې لپاره مړ شي چې وایي زه خپل مال او خپل حق مې ده، دی شهید ده. که سړی د دې لپاره جنګېږي چې زه پښتون یم، باید زما پښتو ده 18 کروړ عوام را سره ومني، دا به د دې به مرګ څه شي؟ ګوره قاري صاحب خدای ته وګوره، په دین کې خلل مه اچوه، د خپلې لارې په د خپله تګلاره کې خنډونه مه ځان ته جوړوه. دا تا په څه شي شروع کړي ده؟ د الله بنده ما په خوب ولیدی په ما ظلم کوي. په دا خوب کې دې ولې وهی نه چې دا درته راغلی په دا شاوخوا به دې په دا شټپنۍ کې 15-14 لغتې پسې وهی چې ظلمونه د باندې کېږي. تا دنده کومه دنده شروع کړې ده؟ ته یې د افغانستان او بیرغ د پاکستان کې پورته کوي. دا سره کوم منطق ده، دا سره کوم حساب ده؟ ته دلته په دا سعودي کې ته راولاړ ته یو ورځ د افغانانو بیرغ پورته کړه، ته راولاړ ورته وایه زه د افغانانو حق غواړم. دلته خپل ملک ده، خپل دغه ده. اوس بیا ظلم دی چې خپله یو ډرامه یې جوړه کړې ده، په مخ یې روانه کړې ده، کله یو نینه باسي، کله هغه خلاص، کله بل نینه. په دې باندې تا په خوب ولیدی، بیا په خوب دلیل صحیح ده؟ که سړی وایي چې ما ته خدای پاک وویل چې دا کار مه کوه په خوب کې، د هغه سره بیا خلک مني له دا خوبو، له دا دین او له دا شیانو. دا داسې خلکو دغه کوي. قاري صاحب په ډېر احترام، په ډېر درنښت هیله د کومه دا شیان په میډیا کې مه وایه. زه ډېر احترام درته لرم، خو دا شیان چې واوري دا خو د هغو خلکو د هغو عوامو چې هغه خالي ذهنه دي، هغه بس په تا دلیل نه چې هغه وایي قاري صاحب داسې ویل. قاري صاحب وایي د دین لارښودنې کوي، هغه په خوب لیدلی قسمونه کوي. په دا خوب کې دې ولې وهی نه ورته؟ بیا دې صحیح ده ودلیدی. په عامه میډیا خو مه وایه. د ده کردار دغه خو یارې وګوره دی کوي څه شی. دی د اسلامي نظام دونه سخت مخالف ته، ټرمپ یې ولاکه دونه مخالف، یا ته د هغه په مقابل کې ده ته نه ګورې دی د ده عمل څنګه راځي؟ لږ له خدایه وشرمېږه. قاري صاحب سړی اخر له خولې لاس درته واخلي.